د حضرت عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي سعصه څخه روایت دی. دی وایي ما ته ابي سعید خدري رضی الله عنه وفرمایل چې زه په تا پوهېږم یا تا وینمه چې ستا محبت د صحراو د بیابانو سره دی او د میږو د بزو سره دی. ته د هغوی سره ډېر محبت لرې. نو ځکه که ته چیرې یو وخت د رمې سره تللی وې صحرا او بیابان ته، هلته که پر تا د لمانځه وخت رالی نو ته به اذان وکې او اذان به هم په ډېر لوړ اواز باندې وکې، ځکه که جنات وي او که انسانان وي بلکې تمام هغه که ډبرې وي، که ولي وي او که غرونه وي، که نباتات وي، که حیوانات وي، ستا اذان اوري د قیامت په ورځ به پر تا باندې شاهدي ورکوي چې و د ستا بلایي او ستا د الله تبارک وتعالی ته به وایي ستا عظمت یې بیانوي. او ابو سعید وایي ما دا د نبي علیه صلات وسلام څخه واورېدل. اوس په دې حدیث کې د اذان ډېر عظیم اهمیت رالی. ګورې د اذان څه معمولي شی نه دی. اذان دا د اسلام د عظیمو شعار څخه دی. دا د کافرانو څخه مسلمانان بیلوي. په کومه علاقه کې چې اذان وسي هغه علاقه سره مسلمانان پیژندل کیږي، ځکه چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم به عادت مبارکه دا و چې پر یو علاقې به حمله کول د سهار د اذان وروسته به کول، ځکه چې که په کومه علاقه کې اذان وسو هلته به د الله رسول حمله نه کول، دا به ویل چې دلته مسلمانان دي، بیا به حمله نه کول. د مسلمانان د قبیلې او د کافرانو قبیلې ترمنځ فرق یوازې په اذان باندې. او اذان دا اسلامي شعار دی. کم وخت کې چې مؤذن اذان کوي شیطان درود شمیله د هغه علاقې څخه د هغه ځای څخه ځغلي، هغه علاقه پرېږدي. او دا دومره عظمت والا دی. د ابي سعید خدري روایت دی چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل لو یعلم الناس ما فی التعظین لتضاربوا علیه بالسیوف. سبحان الله. که خلق د اذان په فضیلت خبر سي یا د مؤذن په رتبه خبر سي نو یو تر بله به په اذان سره جنجال وای، په تور به سره والی، خو اذان به بل چاته نه ورکولی. دا دومره عظیم د الله جل جلاله او د الله تبارک وتعالی په اسلام کې دومره عظیم اهمیت د اذان ته ورکړی دی.